ملګرو ملتونو رپورټ ته د طالبانو غبرګون: القاعده اوس افغانستان کې هیڅ حضور نه لري. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ ورکړی چې وایي د طالبانو القاعدې ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دا چې القاعده په ښکاره افغانستان کې فعالیت کوي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه رپورټ له خپرېدا څو ساعته وروسته د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر په یوه لنډ پیغام کې ویلي چې د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې پکې ادعا شوی اسلامي امارت له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. رپورټ زیاتوي چې د القاعدې مشران دا هڅه کوي چې له هغو اورپوپ سره هم اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله غواړي د مرکزي اسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. د دغې ډلې غړي هم د دوی د کورنیو له غړو سره یوځای د 4 او 6 کسانو ترمنځ اټکل شوی د عملیاتو مشر مولوي رجب یاد شوی. څه هم طالبانو لا د امنیت شورا دغه تازه رپورټ ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د دغې شورا د بندیزونو کمیټې د تحلیل او څارنې د ټیم وړاندیني رپورټ ته چې پر افغانستان ورټولو په خپل غبرګون کې د رپورټ مطرح شوي موضوعات بې اساسه تورونه بللي وو. د طالبانو حکومت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې دغه رپورټ یو اړخیز، غیر متوازن او له واقعیته لرې بللی و او د هغو د ردولو ترڅنګ یې دا رنګ رپورټونه له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې له اصولو سره په ټکر کې بللی و.